چې کوم سړی مزدورۍ له وختي ځي په ټیم پاسي نو الله د هغه په دې مزدورۍ کې هم بیا برکت اچوي. چې یو سړی اوده پروت وي هغه ناوخته راپاڅي مازدیګر او ماښام او ماسخوتن هغه برکت پکې نه وي. وجه دا چې د برکت په هغه ټیم کې دی نه دی راوتی. نو دا خبره یاده ساتئ چې صحیح ده موږ خو د الله دپاره د ټک خطا عبادت کوو خو الله به د دې په بدل کې ډېر څه راکوي. او تاسو خوش قسمته خلک یې ډېر خوش قسمته چې داسې قسمه مبارک مجلسونو کې تاسو ته د ناستې توفیق میلاو شو. او بیا هغه مجلس د څه په باره کې دی دا نه چې مجلس دنیوي مجلس دی بیا مجلس که دینی هم دی خو په دیني کې عام مجلس نه دی هغه مجلس دی چې د عقیدې سره تعلق ساتي. د ټولو نه اهمه مسله د